بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې موږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په لیست کې په آیټم لیست باندې خبرې وکړې. دغه آیټمز چې تاسو ګورئ دا موږ په تیر درس کې اډ کړو او دا څومره آیټمز چې موږ جوړ کړي دي دا ټول سروس آیټم دی. نو راځم د تیر درس په دوام نن بیا یو څه سروس آیټم جوړوم. دغه نه وروسته مخکې ځو. نو که چیرې موږ تاسو یو انجو په نظر کې ونیسو، کله چې موږ تاسو د ډونر څخه فنډز یا ګرانټس ترلاسه کوو او هغه ته بیا موږ انوایس جوړو، نو په انوایس کې باید موږ څه رقم آیټم استعمال کوي، یعنې څه رقم آیټم باید موږ تاسو ولرو تر څو هغه بیا په انوایس کې استعمال کوو. دغه آیټمونه چې موږ تاسو جوړ کړي دلته دا مهمه نه ده چې د ټایپ سروس دی یا انوینټري پارټ ده یا انوینټري اسمبلی ده. دا ټول موږ تاسو په انټربل کې په اسټیمیټس او په انوایس کې استعمالو. نو اوس که چیرې زه ډونیشن ترلاسه کوم او یا هم ګرانټس ترلاسه کوم، د دپاره باید څه رقم آیټم په آیټم لیست کې موږ جوړ کړو. نو راځم رایټ کلیک کوم، نیو انتخابوم. نیو مې چې انتخاب کو، ټایپ سروس انتخابوم. راځم آیټم نیم کې لیکم ډونیشن ریسیوډ. همدا کاپي کوم، په ډسکرپشن کې پیسټ کوم. که دلته چې شی نه لیکي بیا وروسته کله چې د انوایس جوړوله انوایس کې کولی شي په ډسکرپشن کې یو څه میمو ولیکئ. ما اوس خپله ولیکو او کټګري کې څه چل کوم، راځم اډ نیو باندې کلیک کوم. کټګري ورته ورکوم په نوم د فنډز. اوکې مې کلیک. ریټ کې به څه شی نه لیکئ تاسو، ځکه پیسې موږ ته معلومې نه دي چې اوس موږ ته ډونر څومره ډونیشن راکوي یا څومره ګرانټس راکوي. صحیح ده؟ ریټ کې به موږ تاسو څه نه لیکو، ځکه دا وروسته موږ ته مشخص کیږي چې د یو ډونر څخه موږ څومره ډونیشن ترلاسه کوو یا څومره ګرانټس ترلاسه کوو. یونټ آف میزرمنټ کې کولی شي ایچ انتخاب کې، مشکل نه لري. اکاونټ کې به څه چل کوئ، اکاونټ کې به دا تاسو لینک کوئ د څه سره، که چیرې ډونیشن یي د ډونیشن ریسیو سره به لینک کوئ، که چیرې ګرانټس یي د ګرانټس ریسیو سره به لینک کوئ. ما ډونیشن ریسیو انتخاب کړو او ټکس کوډ کې به نن ټکسیبل انتخاب کړئ. دغه نه وروسته نیکسټ باندې کلیک کوم. راځم بل سروس آیټم جوړوم. نوم ورته ورکوم ګرانټس ریسیوډ. همدا کاپي کوم، ډسکرپشن کې پیسټ کوم. کټګري کې ورته څه انتخابوم، فنډس انتخابوم. یونټ آف میزرمنټ کې مې ایچ واخیستو. ریټ کې بیا څه نه لیکم، بیا نیکسټ کلیک کوم. اوس دا موږ چیرته استعمالوو، کله چې تاسو یو ډونر ته انوایس جوړوئ. اصلا کله چې موضوع د انجو منځ ته راځي، په انجو کې موږ تاسو د انوایس جوړولو لپاره د دې کمانډ څخه استفاده نه کوو او نه موږ تاسو په انجو کې انوایس استعمالوو. کیدای شي تاسو سره سوال پیدا شي چې استاد څنګه انوایس نه استعمالو. دغه انوایس ته د انجو په سیستم کې پلیجز ویل کیږي. نو هلته د انوایس په نامه باندې موږ کوم کمانډ نه لرو، په نوم د کریټ پلیجز یو کمانډ لرو چې هغه د انوایس کار مخکې وړي. دلته اوس ګوره موږ تاسو یو کمانډ لرو په نوم د انټرسل ریسیټ. د انجو په سیستم کې موږ تاسو نه انټرسل ریسیټ استعمالو، نه دا هلته موږ سره استعمالیږي او نشته دا کمانډ. هلته په نوم د انټر ډونیشن موږ کمانډ لرو. نو هدف مې دا و چې اوس دغه دوه دانې سروس آیټم چې موږ جوړ کړو دا چیرته استعمالو. نو راځم څه کوم، کریټ انوایس باندې کلیک کوم. چې کله مې په کریټ انوایس باندې کلیک وکړو، کسټمر نیم به انتخاب کړئ. هر کسټمر چې فکر وکړي چې مونږ انوایس جوړو منسټري آف ایجوکیشن ته.
په آیټم کوډ کې به تاسو ډونیشن ریسیوډ کوانټیټي به یو لیکئ ورته. نو دا چې دا ډسکرپشن دلته راغلی دا په دې خاطر باندې چې موږ تاسو که په یادي وخت چې سروس آیټم جوړوله هلته دا موږ اډ کړی ته کولی شئ دا پاک کې خپله ډسکرپشن اډ کړئ. او که چیرې تاسو د ګرانس دپاره انوایس جوړوئ تاسو به بیا ګرانس ریسیو انتخاب کړئ. دلته دا د ریسیو کلمه راغلې ده. په هر صورت انوایس موږ دې دپاره نه استعمالوو چې موږ هغه پیسې ترلاسه کړي دي. انوایس موږ دې دپاره جوړوو چې زمونږ کسټمر د هماغه په مطابق موږ ته پیسې راکړي، یعنې تر اوس هم پیسې نه دي ریسیو کړي. نو دا د ریسیو کلمه دلته مناسبه نه ده. خو موږ تاسو هلته یو سروس آیټم جوړ کړو، په دې خاطر دا اوس دلته راغلی دی. نو هدف مې دا و که چیرې تاسو په انجو کې کار کوئ او تاسو څخه ډونر پوښتنه وکړي چې هلکه تاسو موږ ته هغه خپل انوایس راولېږي چې موږ تاسو ته ډونیشن ستاسو بانکي اکاونټ ته ټرانسفر کړو. نو تاسو به بیا سروس آیټم جوړ کړئ په آیټم لیست کې په نوم د ډونیشن او دې ځای کې به دغه ډسکرپشن ولیکئ. او که چیرې ګرانټ سي بیا به تاسو د ګرانټس په نامه باندې یو سروس آیټم په آیټم لیست کې جوړ کړئ. راځم بیا چیرته آیټم لیست ته. که چیرې موږ تاسو یو کنسلټنګ کمپنۍ ولرو او د مثال په طور باندې زه پروپوزل لیکم، زما یو کمپنۍ ده پروپوزل یې ډیولپ کوم. نو اوس چې کله زه یو چا ته انوایس جوړوم تر څو د هغه پروپوزل قیمت پکې ذکر کړم او هغه کسټمر ما ته د هغه پیسې ټرانسفر کړي یا راکړي، نو څه رقم سروس آیټم باید موږ تاسو په آیټم لیست کې د هغه دپاره جوړ کړو. نو راځم دلته آیټم ټایپ کې سروس انتخابوم. آیټم نیم کې لیکم چې ټیکنیکل پروپوزل رایټینګ. دا مې یو سروس آیټم جوړ کړو. ډسکرپشن کې مې دا پیسټ کړو. یونټ آف میزرمنټ کې مې ایچ واخیستو. کټګري کې اډ نیو ته راغلم. کنسلټنګ سروس په نامه مې کنسلټنګ سروسز په نامه مې یو کټګري جوړه کړه. اوکې مې کلیک کړو. ریټ کې بیا څه نه لیکم او دلته په اکاونټ کې څه چل کوم، یو بل انکم اکاونټ جوړوم. 1,915 اډ نیو باندې مې کلیک کړو. 1,915 نوم ورته ورکوم پروپوزل رایټینګ انکم سیوینګ کلوز. دا مې هغه سره لینک. دغه سپلنګ چیک میسج ما ته راکوي چې دا تاسو کوم لغت لیکلی دا صحیح نه ده، کولی شي دا دې ته چینج کړئ. ما څه چل وکړو دا مې ټول اګنور کړو. ته خیر د فرق نه کوي. نو اوس تاسو وګورئ بل سروس آیټم ما سره جوړ شو په نوم د ټیکنیکل پروپوزل رایټینګ. زه چې اوس چاته کوم کسټمر ته پروپوزل ولیکم او غواړم چې انوایس ورته جوړ کړم تر څو هغه پیسې ما ته راولېږي، کسټمر نیم به انتخاب کړئ. په آیټم کوډ کې به تاسو څه چل وکئ، ټیکنیکل پروپوزل رایټینګ انتخاب کړئ. کوانټیټي کې به یو لیکئ، ریټ به مشخص کړئ مثلا 15 لکه افغانۍ. اوکې او د هغه نه وروسته سیو ان کلوز. نو په دې شکل تاسو کولی شئ خپل بزنس ته په کتو سره مختلف قسمه سروس آیټم جوړ کړئ. نو دا د مثال په طور باندې ما تاسو ته دونه کار وکړو کیدای شي بعضې اداراتو کې په سلهاو سروس آیټم وجود ولري. که چیرې زه یو بل مثال تاسو ته درکړم، بل مثال به د دې درکړم چې تاسو متوجه شوي اوسئ په افغانستان کې ډېر داسې کمپنیانې دي چې هغوی د ډیلیوري خدمات وړاندې کوي. څنګه ډیلیوري خدمات وړاندې کوي؟ ته مثلا یو کاغذ لري، ورقه لري یا یو غوټه د تاسو سره، دا تاسو د افغانستان نه بهر ته لیږئ. نو د هغه په مقابل کې هغه زموږ څخه پیسې اخلي. اوس تاسو داسې فکر وکړئ چې دا کمپنۍ د ستاسو ده، نو تاسو چې څومره عواید ترلاسه کوئ
د ډیلیوري په نامه باندې، نو تاسو باید هغه په سیستم کې ورسوئ که نه؟ بالکل باید دا ورسوئ. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې کم عواید چې تاسو د ډیلیوري د طریق نه ترلاسه کړي دي هغه تاسو ته مشخص معلوم اوسي، نو تاسو باید په آیټم لیست کې په لیست کې یو یا د یو څخه زیات سروس آیټم جوړ کړئ د ډیلیوري په خاطر باندې. زه یو دانه آیټم جوړوم، څه چل کوم؟ راځم رایټ کلیک می کلیک کو، نیو می انتخاب کوم، یو بل سروس آیټم جوړوم په نوم د چی شي؟ په نوم د ډیلیوري سروسز. همدا می کاپی کو، دلته می پیسټ کو. کټګوري کې لیکم چې ډیلیوري سروسز. اوکې، ریټ کې بیا څه نه لیکم، یونټ اف میزرمنٹ کې ایچ اخلم، ټاکس کوډ کې نن ټاکسیبل اخلم، اکاونټ کې بیا څه چل کوم؟ یو بل انکم اکاونټ جوړوم، 1,915 راغلم دلته 1,915 نوم ورته ورکوم ډیلیوري سروس یا سروسز. انکم لیکه ولیکه کنه ټایپ انکم د ټول ته معلومیږي چې دا انکم اکاونټ دی. سیو ان کلوز می کلیک او بیا می اوکې کلیک. اوس که چیرې ما د یو مشتری څخه د ډیلیوري په خاطر باندې پیسې ترلاسه کړې، نغدي پیسې، راځم انټر سیلز ریسیټ ته، دلته چې راغلم کسټمر نیم انتخابوم، آیټم کې ډیلیوري سروسز انتخابوم. ډسکرپشن کې تاسو کولی شئ ولیکئ چې دا کوم نوع ډیلیوري ده، ورقې تاسو ډیلیور کړې، کوم بله غوټه ده، مشینري ده یا کارپټس ته یا نور شیان، هغه تاسو مشخص کړئ. کوانټیټي کې یو لیکم، ریټ کې کولی شئ ولیکئ چې د هر ډیلیوري په مقابل کې موږ 15,000 افغانۍ اخلو. هغه نه وروسته سیو ان کلوز کلیک کړئ، نو دا به ستاسو په عوایدو کې څه شي؟ ریکارډ شي. نو لکه مخکې چې ما تاسو ته یادوري وکړه، تاسو خپل بزنس ته په کتو سره سروس آیټم جوړوئ. نو زما په نظر باندې سروس آیټم دونه بس دی. راځم بیا رایټ کلیک کوم، نیو انتخابوم، په انوینټري پارټ باندې خبرې کوم. انوینټري پارټ څه ته ویل کیږي؟ اول دې نه مخکې چې په انوینټري پارټ باندې کار وکړم تاسو سره، د انوینټري او نن انوینټري په منځ کې فرق باید تاسو پوه شئ. که په عموم کې تاسو ته ووایم چې انوینټري هر هغه شی چې مونږ او تاسو اخلو او دوباره یې خرڅوو او غواړو چې په خپل بزنس کې هغه ټرک کو، دې ته انوینټري ویل کیږي. او هر هغه شی چې مونږ او تاسو د دې دپاره خریداري کوو چې په خپل بزنس کې یوز کو او دوباره یې ریسیل نه کو، نو هغه ته نان انوینټري ویل کیږي. دا د انوینټري او نان انوینټري په منځ کې فرق. راځو انوینټري پارټ ته. هر نوع جنس چې مونږ تاسو اخلو او دوباره یې خرڅوو، تاسو هغه به ټول په انوینټري پارټ کې رسوئ. مثالونه تاسو ته زه اوس وایم. که چیرې زه د خوراکه فروشي او دکان ولرم، عمده فروشي، په هغه کې زه وریجې خرڅوم، په هغه کې زه اوړه خرڅوم، په هغه کې زه غوړي خرڅوم، نو څومره اوړه چې تاسو اخلئ، څومره غوړي چې تاسو اخلئ، څومره وریجې چې تاسو اخلئ په بوجۍ باندې، دا به ټول تاسو په انوینټري پارټ کې رسوئ. که چیرې زه یو دکان ولرم، یو بزنس ولرم او په دې بزنس کې زه د کمپیوټر مربوطه آیټمز اخلم او خرڅوم. د مثال په طور باندې دوبۍ نه کمپیوټر راوړم، لیپټاپ یې، ډیسکټاپ هم راوړم، لیپټاپ هم راوړم، د لیپټاپ سکرینونه راوړم، کیبورډونه راوړم، هارډ ډسک یې راوړم، ریمونه راوړم،
او دا دوباره خرڅوم، دا به ټول تاسو په انوینټري پارټ کې رسوئ. که چیرې زه عمده فروشي لرم د نوشابه اخلم او بیرته په شکل د عمدې خرڅومه، دا به ټول تاسو په انوینټري پارټ کې رسوئ. که چیرې تاسو فارمیسي لرئ، په فارمیسي کې خو تاسو ته معلومات شته دی چې دوا اخیستل کیږي او بیرته خرڅول کیږي. زه د دوا یو کاروبار لرم، پاکستان نه، هندوستان نه، نور ملکونو نه دوا امپورټ کوم افغانستان ته بیرته خرڅوم. کله چې تاسو افغانستان ته دوا امپورټ کړه، ټول هغه لیست به تاسو په انوینټري پارټ کې رسوئ. نو په دې شکل څومره آیټم چې تاسو اخلئ او خرڅوئ هغه به ټول په انوینټري پارټ کې رسوئ. فکر وکړئ تاسو تلویزیونونو کاروبار کوئ، افغانستان ته د بیرون تلویزیون راوړئ، LCD-یانې راوړئ، پروجیکټور یې راوړئ، دا به ټول تاسو په انوینټري پارټ کې رسوئ. نو راځم په دې تاسو ته زه کار کوم. انوینټري پارټ باندې مې کلیک وکړو. اول ما نه د آیټم نوم پوښتنه کوي. آیټم نوم کې راځم لیکم چې د مثال په طور باندې اول راځم زه د کمپیوټرو په حساب کتاب باندې تاسو ته کار کوم. د مثال په طور زه کمپیوټر اخلم او خرڅوم. نو کمی کمپیوټر چې زه راوړم یو د ډیل کمپنۍ مربوط کیږي. صحیح شوه؟ دا چې دا ډیل خپله یو کمپنۍ ده، یو مین آیټم دی. نو یونټ آف میزرمنټ کې انتخاب کې انتخاب نه کې فرق نه کې، ما ورته ایچ انتخاب کو. همدا نوم کاپي کوم، پرچیز انفارمیشن کې اډ کوم او سیلز انفارمیشن کې اډ کوم. ځکه دا یو نوم دی، دې کې نشم کولی چې زه نور معلومات اضافه کړم. کټګري کې راځم، څه انتخابوم؟ هارډویر انتخابوم. اوکې مې کلیک. مینوفیکچر پارټ نمبر نه لري، کاسټ نه لري، سیل پرایس نه لري. د کاسټ لپاره که چیرې تاسو متوجه شئ، کویک بکس خپل اټومیټیکلی دا کاسټ په چارټ اف اکاونټ کې د کاسټ اف ګډ سولډ سره لینک کړی دی. دې کې به ګوتې نه وي، دا به همداسې پرېږدئ. پریفر یا پریفرډ وینډور چې دی فعلا موږ ته معلوم نه دی، دا همداسې پرېږدم زه. سیل پرایس کې هم څه نه لیکم، ځکه دا ډیل کمپنۍ چې دی نه اخیستل کېږي نه خرڅول کېږي، دا یو عنوان دی، نوم دی. ټاکس کوډ کې هم نان ټاکسیبل انتخابوم او انکم اکاونټ کې به تاسو سیلز اکاونټ انتخابوئ. کله چې تاسو جنس اخلئ او خرڅوئ، که هغه هر رقم جنس اوسي، د هغه دپاره به تاسو انکم اکاونټ سیلز انتخابوئ. څه انتخابوئ؟ سیلز به انتخابوئ. زه راځم ګورم چې هلته په نوم د سیلز انکم اکاونټ مونږ لرو که نه لرو. بلکل مونږ سره شته دی. نو دا مې انتخاب کو. کله چې تاسو انوینټري په کویک بکس پروګرام کې رسوئ، په آیټم لیست کې په چارټ اف اکاونټ کې مونږ سره یو اکاونټ دی په نوم د انوینټري ایسټ. دغه هغه ټوټل ارزښت مونږ ته په دغه اکاونټ کې ښیي، په دې اکاونټ کې. دا هم خپله کویک بکس پروګرام لکه کاسټ اف ګډ سولډ غوندې لینک کوي. دې کې هم تاسو ګوتې مه وهئ. مینیمم کوانټیټي، میکزیمم کوانټیټي، کوانټیټي اویلیبل یا کوانټیټي آن هینډ، ټوټل ویلیو، دې باندې انشاءالله کار کوو. چون دا داسې یو عنوان دی، نو په دې خاطر دی کې دا قابل د تطبیق نه دی. د هغه نه وروسته نیکسټ باندې کلیک کوم. کمپنۍ مې جوړه کړه، اوس راځم د هغه کمپنۍ مربوطه هغه انوینټري پارټ رسوم. راځم ورته چې په ډیل کمپنۍ کې زه لیپټاپونه لرم. څه رقم لیپټاپ لري؟ ډیل کور i7 لیپټاپ. دا لیپټاپونه زه اخلم او خرڅوم. صحیح شوه؟ دا مې کاپي کو. کټګري کې مې هارډویر انتخاب کو، ورته یونټ آف میزرمنټ کې مې ایچ واغسته. پرچیز انفارمیشن کې مې دا ولیکه او لاندې څه معلومات هم لیکم سر نور. یعنی دغه لیپټاپ چې تاسو واغسته په کوم مشخصاتو تاسو واغسته، دغه معلومات به دلته لیکي او په کوم مشخصاتو باندې دا تاسو خرڅوئ یا خرڅم کو.
دغه معلومات به دلته لیکئ. نو ومې لیکه چې ډیل کور آی 7 لیپټاپ black color لسم جنریشن 512 GB SSD hard drive 2 GB dedicated graphics او 14 GB RAM. ډسکرپشن کې مې دا معلومات ولیکو، همدا مې کاپي کړو، په سیلز انفارمیشن کې مې پیسټ کړو. بعض ځایونو کې داسې یو کمپیوټر چې دوی اخلي کېدای شي په هغه کې 8 GB ریم وي، بیا دوی ورسره ریم اضافه کوي د دې په خاطر باندې چې بعضې مشتریان علاقمند شي وایي چې یاره دې کمپیوټر کې ریم زیات دی. کله کله داسې چې ریم زیات یې کموي هم دا دکانداران چې دي. نو که چیرې ستاسو پرچیز انفارمیشن د سیلز انفارمیشن سره متفاوته اوسي، تاسو کولی شئ دا چینج کړئ. د هغه نه وروسته راځم د ده کاسټ مشخص کوم چې دغه ډیل کورای 7 لیپټاپ چې د ماته په څو تمام شو، دا چې دی ډایرکټ کاسټ دی. ډایرکټ کاسټ نه مطلب زما دا دی چې هغه دوبۍ کې چې تاسو واغسته په هماغه ځای کې دا موږ ته په څو تمام شو. زه ورته یم چې یاره دا کمپیوټر ماته هلته په 4,000 افغانۍ تمام شو. پریفرډ وینډور کې بیا څوک نه انتخابم، که چیرې تاسو دا د کوم مشخص وینډور څخه خریداري کوئ هغه نوم تاسو کولی شئ دلته ذکر کړئ. په سیلز پرایس کې تاسو د کاست سره خپل مارکاپ او مارجن اضافه کوئ او دلته یې اډ کوئ. ما ته تمام شوی په 4,000 په څو یې خرڅوئ؟ زه ورته یم چې یاره د ګټې هر څه سره زه دا په 1,000 افغانۍ خرڅوم، یعنې قیمت فروش اوس د ده چې د 1,000 افغانۍ دی. نو د کاسټ په کتو سره کله چې موږ سیلز پرایس مشخص کوو، کمپیوټر اټومیټیکلی دغه مارکاپ او مارجن موږ ته مشخص کوي. مارکاپ او مارجن دواړه په ګټه باندې خبرې کوي. دې باندې وروسته خبرې کوو چې مارکاپ او مارجن کې فرق څه شی دی، د ده فورمول څه شی دی او څنګه دا پیدا کیږي. او دا اټومیټیکلی خپله د یو انکم اکاونټ سره چې په نوم د سیلز یادېږي هغه سره لینک شوی دی. څومره فروشات چې موږ تاسو کوو د دغه آیټم په نامه باندې، دغه پیسې په سیلز کې موږ ته ښیي. دغه آیټم چې څومره موږ خریداري کوو دغه پیسې موږ ته په کاسټ اف ګډ سولډ کې ښیي. که چیرې د دغه آیټم منیفکچر پارټ نمبر تاسو ته معلوم اوسي، تاسو کولی شئ هغه دلته ولیکئ. یو مشخص نمبر لري. د هغه نه وروسته راځم ری آرډر پوینټ کې مینیمم او میکزیمم ویلیو مشخص کوم. ری آرډر پوینټ نه مطلب دا دی چې مینیمم او میکزیمم د دغه آیټم کوانټیټي څو ته ورسیږي چې تاسو بیا دغه آرډر ورکئ. زه ورته یم مینیمم کم از کم چې 10 دانې شو او میکزیمم 15 دانې شو د کوانټیټي. کویک بوکس ته ماته میسج راکړي چې وروره تاسو دغه آیټم ری آرډر کړئ، ځکه کوانټیټي کمه شوې ده، ډېر خرڅ که کم تاسو سره پاتې دي. او آن هینډ ماته وایي چې دغه آیټم فعلا تاسو سره په ګودام کې موجود شته، ستاسو په کاروبار کې که اوسي. کوانټیټي ذکر کړه 10 دانې ما ورته ولیکو. بیا دغه 10 اخلي په دغه قیمت کې ضربوي په 40 کې ټوټل ویلیو موږ ته ښیي. او بیا ما نه د ډیټ یا تاریخ پوښتنه کوي چې په کم تاریخ تاسو سره کوانټیټي ان هینډ دغه آیټم 10 دانې و، هغه به تاسو مشخص کوئ. او دا پیسې بیا موږ ته چیرته ښیي؟ په انوینټري ایسټ کې ښیي. اوس که چیرې تاسو راشئ لیست ته، چارټ اف اکاونټ ته راشئ، دلته وګورئ موږ سره په نوم د انوینټري ایسټ یو کرنټ ایسټ اکاونټ دی په چارټ اف اکاونټ کې. ویلیو د ده هغه بیلنس د ده 0 دی.
ځکه موږ چې دی انوینټري ایسټ تر اوسه نه دی رسولی، نه لرو. خو که چیرې تاسو دا کوانټیټي آن هینډ لس ولیکئ اوکې کلیک کوئ، هغه ویلیو به یا هغه بیلنس به 2,40,000 افغانۍ ته چینج شي. نو زه دا کوانټیټي آن هینډ زیرو کوم، ورته ما سره د ده نه فعلا نشته، وروسته دا زه بیا خریداري کوم. ته چې کله بازار نه جنس اخلې، که هغه خارج اوسي که داخل اوسي، اول به دغه مشخصات په انوینټري پارټ کې ورسئ، هغه نه وروسته به بیا تاسو راشئ وینډور ته، د هغه انټربل به په سیستم کې کوئ. بیا چې کله م خرڅوله په قرضو انوایس به جوړوئ، په نغدو انټر سل رسیټ کمانډ څخه به استفاده کوئ. بیا بله خبر دا ده، دا چې دغه انوینټري پارټ یا آیټم سب آیټم دی، نو تاسو باید دلته دا ورته مشخص کړئ چې وروره ما سره یو بل مین آیټم دی، دا دغه سب آیټم کې راځي. او که چیرې دا مین آیټم وي، سب آیټم نو به کلیک لرې کړئ، اوکې باندې به کلیک کړئ. زه ورته وایم چې نه، دا زه غواړم د یو کمپنۍ سب آیټم جوړ کړمه. کومه کمپنۍ ده؟ ډیل کمپنۍ ده. صحیح شوه؟ د هغه نه وروسته بیا نیکس باندې کلیک کوم، سپلنګ چیک ته ورته دا اګنور که کوم ځای کې سپلنګ اشتباه شوی هغه پسې مه ګرځئ. په همدې شکل په همدغه کمپنۍ کې، په ډیل کمپنۍ کې زه کور آی 5 کمپیوټر هم اخلم او خرڅوم یې. همدا معلومات مې کاپي کړو، دلته مې پیسټ کړو او دلته خپله راځي. نو ډسکرپشن کې څه نه لیکم، وخت ضایع کېږي. دا هم سب آیټم د څه انتخابومه؟ د ډیل کمپنۍ انتخابومه. یونټ آف میزرمنټ مې ایچ انتخاب کو ورته. کاسټ کې مې ولیکئ چې دا ماته په 15,000 افغانۍ راځي او سیل پرایس خرڅوم یې په 60,000 افغانۍ باندې. اکاونټونه تیار لینک شوي دي، ضرورت نشته چې هغه دوباره لینک کو مونږه. بیا مې نیکس باندې کلیک. فکر وکړئ مونږ تاسو یو عمده فروشي لرو، د چین څخه د دوبۍ څخه د کمپیوټر دا لپټاپونه چې نه دي، دا لپټاپو دپاره بیټرۍ راوړو، سکرین راوړو، مختلف ماډلونه او هغه بیا خرڅوو. نو اوس دا باید مونږ تاسو په لست کې ورسوو که نه؟ بلکل باید ورسوو. نو زه څه چل کومه، هغه پروډکټ چې زه اخلم او خرڅوم هغه ټول دلته رسوم. نو بل پروډکټ چې زه اډ کوم هغه د ډیل کمپنۍ چې دي بیټرۍ دي د لپټاپونو دپاره، او دا هم سب آیټم د څه انتخابوم؟ د ډیل کمپنۍ انتخابوم. یعنې ډیل کمپنۍ کې ډیل بیټرۍ چې زه د بازار څخه بیرون څخه اخلم دلته په افغانستان کې خرڅوم، هغه باید هم دلته ورسوم. چون دا سب آیټم د ډیل کمپنۍ راځي، نو ځکه ما دلته سب آیټم انتخاب کړو. یونټ آف میزرمنټ کې مې ایچ واغسته او په پرچیز انفارمیشن او سیلز انفارمیشن کې هیڅ نه لیکم، ځکه دا ډیل بیټرۍ چې دا یو عام عنوان شو. کاسټ کې م څه نه لیکم، سیل پرایس کې م څه نه لیکم، خو دا اکاونټونه به تاسو دقیق او صحیح انتخابوئ. ورته دې ځای کې به کاسټ آف ګډ سولډ انتخابوئ او دې ځای کې به سیلز انتخابوئ او په دې ځای کې باید انوینټري ایسټ لازمي انتخاب شي. د هغه نه وروسته بیا نیکس باندې کلیک کوم. اوس راځم د ډیل کمپنۍ کوم بیټرۍ چې زه راوړم امپورټ کوم افغانستان ته، دغه مختلف هغه ماډل یې رسوم دلته. مثلا ډیل بیټرۍ 4050 دا یو ماډل دی، دا مې کاپي کې داسې. دا سب آیټم د څه انتخابوم؟ د ډیل بیټرۍ انتخابوم. یونټ آف میزرمنټ کې ایچ اخلم او پرچیز انفارمیشن کې هماغه معلومات اډ کوم او سیلز انفارمیشن کې دا خپله راځي. اوس تاسو کولی شئ کاسټ مشخص کړئ. ورته دا ماته تمامیږي په 1500 افغانۍ باندې یو دانه او خرڅوم یې په 800 افغانۍ باندې. په همدې شکل نیکس مې کلیک ورته د ډیل بیټرۍ بل ماډل چې زه اخلم خرڅوم 40 شپېته دی، دا هم سب آیټم د څه شي دی؟
د ډیل بیټري دی، یونټ آف میزرمنټ کې ایچ لیکم او همدا معلومات کاپي کوم، پرچیز انفارمیشن کې لیکم او سیلز انفارمیشن کې لیکم. کاست کې لیکم چې دا ماته تمامیږي په 600 افغانۍ او خرڅوم یې په 1000 افغانۍ باندې. بیا کوانټیټي ان هینډ دی معلومات کې نور څه نه لیکم. نیکسټ کلیک کوم. راځم بل ماډل چې زه رسوم 40 ماډل دی. دا هم سب آیټم د څه انتخابوم، د ډیل بیټري انتخابوم، یونټ آف میزرمنټ کې مې ایچ واغسته، همدا معلومات مې کاپي کړو، سیلز انفارمیشن او پرچیز انفارمیشن دواړه کې مې ولیکو. کاست کې لیکم ورته دا ما ته راځي په 1000 روپۍ باندې دا بیټري او خرڅوي په 1400 افغانۍ باندې. د هغه نه وروسته بیا نیکسټ باندې کلیک کوم. اوس په همدې ډیل کې د کمپیوټر کیبورډ چې مونږ خرڅوو د لیپټاپ دپاره هغه رسوم. نو راځم اول څه کوم، یو مین آیټم جوړوم په نوم د ډیل کیبورډ. ډیل کیبورډ مې چې ولیکو دا سب آیټم د څه انتخابوم، د ډیل کمپنۍ به انتخابوئ. یونټ آف میزرمنټ کې مې ایچ انتخاب کو. پرچیز انفارمیشن، سیلز انفارمیشن، کاسټ او سیلز پرایس کې څه نه لیکم ځکه دا یو عنوان شو. بیا مې نیکسټ کلیک کو. اوس راځم ماډل مشخص کوم، لیکم چې ډیل کیبورډ 50 ماډل. دا مې کاپیم کو. سب آیټم د څه انتخابوم، دا د ډیل کیبورډ انتخابوم. یونټ آف میزرمنټ کې مې ایچ واغسته. اوس چې دی پرچیز انفارمیشن او سیلز انفارمیشن، کاسټ او سیلز پرایس مشخص کوم. دا ورته ماته تمامیږي په 800 افغانۍ، خرڅوم یې په 1200 افغانۍ باندې. په همدې شکل نیکسټ مې کلیک کو. بل ماډل کیبورډ چې زه خرڅوم 50 دی. دا مې سب آیټم د څه انتخاب کو، د ډیل کیبورډ مې انتخاب کو او یونټ آف میزرمنټ کې مې ایچ واغسته، پرچیز انفارمیشن کې مې دا معلومات اډ کو او په سیلز کې دا. کاسټ مې ولیکه 1000 افغانۍ او سیل پرایس مې ولیکه 1300 افغانۍ. په همدې شکل بیا مې نیکسټ کلیک یو بل ماډل هم اډ کوم پکې، ډیل کیبورډ 50 دا مې هم سب آیټم د څه انتخاب کو، د دې مې انتخاب کو او یونټ آف میزرمنټ کې مې ایچ واغسته، پرچیز انفارمیشن مې اډ کو، سیلز انفارمیشن او کاسټ کې مې ولیکه 1200 او سیلز پرایس کې مې ولیکه 1900 افغانۍ. بیا مې اوکې کلیک. اوس که چیرې تاسو راشئ دلته وګورئ په ډیل کمپنۍ کې چې خپله یو مین آیټم دی 3 سب آیټمونه جوړ شوي. یو ډیل بیټري ده، یو ډیل کیبورډ دی، بل ډیل کورای 7 لیپټاپ دی، بل ډیل کورای 5 لیپټاپ دی. بیا دوی ځان ته نور سب آیټمونه لري. وخت چې موږ تاسو دغه جنس خریداري کوو راځو وینډور ته، ریسیو آیټم ان انټربل ته. دې ځای کې په آیټمز کې یو دانه آیټم موږ مشخص کوو چې مثلا ما دا واغسته، په همدې شکل دا مې واغسته، په همدې شکل دا مې واغسته. بیا چې کله خرڅو راځو کسټمر ته، په قرض اوسي انوایس نه استفاده کوو، که په نقد اوسي سیلز ریسیټ نه استفاده کوو. نو تاسو خپل بزنس ته ګورئ څومره انوینټري پارټ چې تاسو اخلئ دوباره خرڅوئ، هغه په دې شکل تاسو دلته یو دانه رسوئ. که چیرې په فارمیسي کې تاسو کار کوئ، خپل د فارمیسي مربوطه څومره ادویجات چې دي یا میډیسنز چې دي هغه به تاسو داسې یو دانه رسوئ. اول به تاسو څه چل کوئ، هغه د کمپنیانې اصلي نومونه به رسوئ. کم کمپنیانې چې دي د هغې اصلي نومونه به رسوئ. مثلا ګیټس یو کمپنۍ ده، په دې کې مختلف قسمه دوا راځي. مثلا شربت راځي، په دې کې ټابلیټس په دې کې راځي، مختلف نور قسمه پروډکټس دوی لري. اول به تاسو د ګیټس په نامه باندې یو مین آیټم جوړ کړئ، ټایپ به انوینټري پارټي، او د هغه نه لاندې به تاسو بیا سب آیټمونه جوړ کړئ چې ټایپ به انوینټري پارټي او خپل معلومات به پکې ورسوئ. بل که چیرې موږ تاسو پروجیکټورې اخلو خرڅوئ، په همدې شکل LCD-یانې اخلو خرڅوئ، د هغه دپاره به هم په همدې شکل مخکې ځئ. رایټ کلیک به وکړئ، نیو به انتخاب کړئ، دلته به انوینټري پارټ واخلئ
او په آیټم نیم کې به دغه نومونه ورسوئ. مثلا زه LCD-یانې خرڅومه په کابل کې، زما کاروبار د LCD-یانو دی. LCD چې راوړمه سمسنګ کمپنۍ والا LCD راوړمه او سوني راوړمه. نو راځم اول د کمپنۍ نوم رسوم چې سمسنګ کمپنی، یونټ آف میزرمنټ ایچ اخلم، کټګري ورته هارډویر انتخابومه، انکم اکاونټ کې سیلز انتخابوم، ورته کاست اف ګډ سولډ خپل انتخاب شوی، انوینټري ایسټس خپل انتخاب شوی دی. نور معلومات کې ګوتې نه وهم ځکه چې دا یو مین آیټم دی، یو عنوان دی. بیا نیکس باندې کلیک کوم، بل سونی کمپنۍ رسوم، دلته کټګري هارډویر اخلم، ورته یونټ آف میزرمنټ ایچ اخلم، اکاونټونه تیار خپل انتخاب شوي. بیا نیکس باندې کلیک کوم. اوس چې کوم د سونی مربوطه تلویزیونونه راځي هغه به سونی کې رسوئ، هر ماډل چې اوسي. کوم چې سمسنګ مربوط کیږي هغه به سمسنګ کې رسوئ. مثلا بلیک کلر 4 انچه اوریجنل LCD دا می کاپی کو. دا سب آیټم د څه انتخابوم؟ دا د سمسنګ انتخابوم، ځکه په دې مشخصاتو باندې موږ سره په سمسنګ کې LCD راځي. یونټ آف میزرمنټ مې ایچ واغسته، هماغه معلومات مې چې کاپی کړي په پرچیز انفارمیشن کې ماټ کو، په سیلز کې مې ماټ کو. کاست مې ورته ولیکه چې وروره دا ماته راځي په 18,000 افغانۍ باندې، خرڅوم یې په 40,000 افغانۍ باندې. بیا مې نیکس کلیک کو. په همدې شکل په همدې مشخصاتو باندې په 22 انچه کې هم موږ سره LCD راځي. دا مې سب آیټم د څه انتخاب کو؟ د سمسنګ مې انتخاب کو. یونټ آف میزرمنټ مې ایچ واغستو، پرچیز انفارمیشن، سیلز انفارمیشن. کاست مې ورته ولیکه چې دا موږ ته راځي په 2,000 روپۍ او خرڅوي په 15,000 افغانۍ باندې. بیا مې نیکس کلیک کو. بل ورته یم چې 40 انچه کې هم موږ ته LCD راځي او دا هم د سمسنګ کمپنۍ دی. پرچیز انفارمیشن، سیلز انفارمیشن، کاست کې مې ولیکه چې دا موږ ته په 8,000 افغانۍ راځي او خرڅوي په 10,000 افغانۍ باندې. نیکس مې کلیک کو. که چیرې تاسو هارډ ډسک کې اخلئ، ریمونه اخلئ، مونیټور یې اخلئ، هغه به هم په همدې شکل تاسو رسوئ. یا مثلا زه تنه کیبورډ اخلم خرڅوم یې، موزونه اخلم، وایرلیس USB اډاپټر اخلم، دا به ټول تاسو دغسې یو دنه رسوئ. راغلم ولیکئ چې مثلا ډل کیبورډ، ساده کیبورډ، دا د لپټاپو دپاره نه دی، نو بیا دا خپله مین آیټم دی. صحیح شوه؟ ډل بلیک کیبورډ مې ولیکو، همدا معلومات مې کاپي کو. دلته ګوره اوس مونږ کټګري نشو انتخابولی، چون مونږ تاسو مخکې نیکس باندې کلیک کړی و، نو دا د هغه پخواني په تعقیب باندې مخکې ځي. نو څه چل کوم؟ دا مې کینسل کلیک کو، بیا مې رایټ کلیک نیو مې انتخاب کو. اوس دلته چې کله زه انوینټري پارټ انتخاب کوم، آیټم نیم کې هغه معلومات پیسټ کوم. اوس کولی شم کټګري بیا سر نه انتخاب کوم. دلته مې هارډویر انتخاب کو، ورته یونټ آف میزرمنټ مې ایچ ولیکو او سیلز او پرچیز انفارمیشن کې مې هغه معلومات اډ کو. دا مونږ ته راځي په 200 افغانۍ باندې، خرڅوي په 300 افغانۍ باندې. د ده کوانټیټي آن هینډ رسوم، ورته د دې کیبورډونو د جملې څخه ما سره تقریبا 30 تنه کیبورډونه دي. 30 تنه څومره افغانۍ کېږي؟ 6,000 افغانۍ. ولې دا نه مونږ ته په 200 تمامېږي. مکمل دغه 30 دانې چې په 200 کې ضرب شي 6,000 افغانۍ کېږي. او دا مونږ سره ورته یم چې د ستمبر په اول تاریخ باندې دا جنس مونږ سره په ګودام کې موجود و. مینیمم او میکزیمم آري ارډر پوینټ هم نه مشخص کوم، او انکم کې هغه انکم اکاونټ چې په نوم د سیلز دی هغه هم مشخص کوم. ورته دغه نه وروسته بیا نیکس باندې کلیک کوم. په همدې شکل ورته یم چې ډل
بلیک موضوع نه دي، دا هم مونږ خرڅو. دا مې کاپي کو، یونټ آف میزرمنټ کې ایچ اخلمه، پرچیز انفارمیشن، سیلز انفارمیشن. دا مونږ ته تمامیږي په 150 روپۍ خرڅوي په 2500 روپۍ. د ده هم ما سره تقریبا یو 15 دانې موجودو. په کم تاریخ موجودو سره؟ په اول د سپتمبر. نیکس مې کلیک. اګنور آل. په همدې شکل ورته ما سره د ډیل کمپنی مونیټور چې دا د ډیسکټاپ کمپیوټر سره استعمالیږي دا هم شته را سره. ډیل بلیک مونیټور دا مې کاپي کو، کټګري مې ورته هارډویر انتخاب کو، یونټ آف میزرمنټ مې ایچ واغستو، پرچیز انفارمیشن، سیلز انفارمیشن. کاسټ کې مې ولیکه چې دا ماته په 1300 افغانۍ راځي او خرڅوي مونږ په 2500 افغانۍ. د ده مې کوانټیټي آن هینډ 10 دانې ولیکو، نو دې قیمت ته په کتو سره 10 دانې 13,000 افغانۍ کېږي. که چیرې هارډس کې مونږ سره یې کولی شو ولیکو چې مونږ سره 512 جی بي ایچ ډي ډي هارډ ډرایو دي. مونږ سره 512 جی بي ایچ ډي ډي هارډس کې دي مونږ سره. کټګري مې ورته هارډویر انتخاب کو، یونټ آف میزرمنټ مې جی بي ورته انتخاب کو او په پرچیز انفارمیشن کې مې همدغه معلومات اډ کو. کاسټ کې مې ولیکه چې دا مونږ ته راځي په 600 افغانۍ، خرڅوي په 1000 افغانۍ. ان هینډ د تاسو لرئ ورته بالکل یو 10 دانې د ده شته را سره 512 جی بي هارډس کې. بیا مې نیکس باندې کلیک، اګنور آل. بل راغلم ورته چې 512 جی بي کې مونږ سره اس اس ډي هارډ ډرایو هم شته دي. کټګري مې هارډویر انتخاب کو، یونټ آف میزرمنټ مې ایچ انتخاب کو، همدا معلومات مې کاپي کړو، دلته مې پیسټ کړو. کاسټ مې ورته ولیکه 1000 افغانۍ او خرڅوي په 1500 افغانۍ. ان هینډ مې ورته ولیکه چې د 10 دانې مونږ سره شته دي. که چیرې تاسو سره د پخوا نه دا موجود وي نو بیا ان هینډ کې تاسو ولیکئ، او که نه وي اخلی بیا به دلته چې نه لیکئ راځئ به ریسیو آیټم ان انټربل یا انټربل د طریق نه به مخکې ځئ. د هغه نه وروسته مې اوکې کلیک کړو، اګنور آل باندې مې کلیک کړ، سپیلنګ چک. اوس تاسو راشئ وګورئ څومره نور آیټمس مونږ سره اضافه شو چې د هغه ټایپ څه شی دی؟ انوینټري پارټ دی. په دې شکل تاسو سره چې څومره آیټمس موجودي، انوینټري موجودي په ګودام کې، یا د مخکې نه یا تاسو نوي هغه اخلئ او خرڅوئ، هغه به تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په آیټم لیست کې یو دانه رسوئ. که چیرې تاسو په داسې یو کمپنۍ کې کار کوئ چې هلته تاسو د لابراتوار وسایل خرڅوئ، یعنې وسایل اخلئ او خرڅوئ، هغه به یو دانه تاسو هلته رسوئ. نو اوس چې کله تاسو یو آیټم ورسوئ، دې ځای کې د هغه نوم راځي، دې ځای کې ډسکرپشن راځي، دلته یې مونږ ته ټایپ ښیي، دلته هغه اکاونټ چې مونږ ورسره لینک کړی دی هغه مونږ ته ښیي. کوم اکاونټ ښیي مونږ ته؟ انکم اکاونټ. تاسو پوه شئ په خبر باندې؟ انکم اکاونټ مونږ ته ښیي. دا تاسو څو ګورئ، دا ټول زمونږ ستاسو څه دي؟ انکم اکاونټس دي. تاسو پوه شئ په خبر باندې؟ دې خوا ته یونټ آف میزرمنټ ښیي مونږ ته، صحیح شوه. دلته یې پرایسونه ښیي او دلته چې دی مونږ ته کوانټیټي آن هینډ ښیي. دا وګورئ د دې بره کوانټیټي آن هینډ شته خو دې لاندې نشته. دا اوس وګورئ 10 15 10 10 د دې نور نشته. او دغه قیمتونه بیا ټول جمع کوي. ګوره دا اوس په 1500 دی، ضرب کوي په 10 کې، بیا جمع کوي ضرب په 10 کې دې سره، بیا 250 ضرب 15، دا ټول بیا مونږ ته چېرته ښیي؟ لیست ته چې راسئ چارټ اف اکاونټ ته، دلته تاسو وګورئ هغه انوینټري ایسټ په نامه باندې کوم اکاونټ چې د هغه قیمت ماته دلته ښیي. ما ته وایي تا سره د 45,250 افغانیو په ارزښت انوینټري فعلا موجوده ده. هغه کومه انوینټري ده؟ راشئ وینډور مینو ته، انوینټري اکټیویټي ته راشئ، فزیکل انوینټري ورکشیټ باندې کلیک وکړئ، تاسو دغه لیست دلته ښیي. ګورئ
یو 512 جی بي اس اس ډي هارډ ډسک دی چې 10 دانې د موږ سره موجود دي. بل 512 جی بي ایچ ډي ډي هارډ ډسک دی چې د 10 دانې موجود دي. بل تقریبا بلیک ماوس دی موږ سره ډیل کمپنۍ. بل کیبورډ دی او بل مونیټور دی. قیمتونه تاسو غوښتل چې معلوم کړئ، بیا ریپورټ ته راشئ، دلته انوینټري ته راشئ، انوینټري سیکشن ته چې راغلی دلته وګورئ موږ سره یو کمانډ دی په نوم د انوینټري والویشن سمري یا ډیټیلز، هر یو باندې چې کلک کړئ فرق نه کوي. دا صفحه لږ ذره میکزمایز کړئ. دلته تاسو وګورئ د هر یوه سیل پرایس موږ ته ښیي. ما ته وایي چې وروره د دغه آیټم چې تا سره 10 دانې موجود دي، یونټ آف میزرمنټ ایچ دی، اوریج کاسټ د 1000 افغانۍ دی او سیلز پرایس د 1500 افغانۍ دی. تاسو پوه شئ په خبر باندې. په همدې شکل څومره هغه کوانټیټي ان هینډ چې موږ سره موجود دي دغه معلومات دلته موږ ته راکوي. نو کوم آیټم چې تاسو اخلئ هغه به یو دانه تاسو په آیټم لیست کې په دې شکل باندې رسوئ. که چیرې تاسو د رنګ خرید و فروش لري، دا بازار کې که تاسو پام کړئ بعض دکانونه دا رنګونه خرڅوي، دیوالو دپاره د کوټو دپاره رنګونه چې موږ استعمالوو. د دې کاروبار څومره مختلفو کمپنیانو نه چې تاسو رنګ اخلي او په افغانستان کې خرڅوي هغه به یو دانه دلته رسوئ. که چیرې تاسو د پایپونو کار کوئ، که چیرې تاسو مثلا په یو فارم کې کار کوئ، څومره انوینټري چې تاسو اخلئ او خرڅوئ هغه په دې شکل تاسو دلته رسوئ او د هغه څخه بیا تاسو په انوایس او سیل ریسیټ کې استفاده کوئ. نو دا زموږ ستاسو د نن ورځې درس.